خور ته اسد الاسود وایم، زمری د زمریانو. غټ قطار دلته په دغه ساحه کې چې موږ تاسو په دغه ساحه کې ګیر شو. اول کس دای و چې د ټولو مجاهدین نه مخکې و، او آخر کس دای و چې د جنگ د میدان به د ټولو نه وروسته راتلو. د مهرو کلي په یوه خټین کور کې یې ژړا د کور چوپتیا ماته کړه. په 7 کلنۍ کې کتابونه تر شا وتړل او ښوونځي ته روان شو. په همدې وخت کې یې د کلي په جومات کې بغدادي قاعدې ته زنګون مات کړ. د ماشومتوب په وریادولو خاندي، خپلې شوخۍ وریادېږي. دومره شوخ و چې ملګرو به د خپلې ډلې د جنگ سرلاری ټاکلو. پر مخ یې ځوانکې راختلې وې چې د لومړني امارت طالبان د تنظیمي جنګونو د له منځه وړلو په موخه غزني ته راورسېدل. ده په بیړه ملا ورسره وتړله او خپل پلرني ټاټوبي وردګو ته یې مخه کړه. په همدې خپل ولایت کې یې د وینو څاڅکي له خاورو سره یو ځای شول. ټپي شو او د علاج لپاره د ولیانو کور غزني ته یوړل شو. دا د هغه وخت طالب او د نن مولوي عبدالله اسد دی چې ملګري یې د زړورتیا له کبله زمری بولي. زه خور ته اسد الاسود وایم، زمری د زمریانو. موږ یو ملګری دی، دته به د زمري زوی وي، د زمري زوی ځکه یې د پلار زمری نیویږي. طالبانو د تنظیمي جنګونو د له منځه وړلو په موخه د هیواد په بېلابېلو سیمو کې مورچې نیولې وې. د وردګو ولایت د کوه کرغ مورچه د سر مورچه وه. سعد له یوه بل ملګري سره همدې مورچې ته لاړ. مورچه یې وساتله، خو اوس په ښي غوږ څه نه اوري. دا په هغه وخت کې چې کله د مجاهدینو خپل منځي مشکلات او جنجالونه او پټکونه او د شیان شروع شول. نیک مجاهدین خو نو کېناستل، هسې په نامه مجاهدین شر و فساد په وخت کې به زاړه امارات کې دلته د مجاهدینو ډېر وخت خاطر طالبانو. په دا کوه کرغ کې موږ بیخي ډېر وخت تېر کړو او ډېر وخت پکې تېرول هم ډېر اسانه نه و، ډېر تکلیفي و، زحمتکش زحمت و. دلته یو وخت کې شر و فساد والا په موږ تعرض وکړو، تقریبا 1 ورځ دلته مجاهدین ورسره وجنګېدل. ما په هغه وخت کې تقریبا د 82 ټاکان وکړل، اوس مې هم دا یو غوښ کونډی ده. او داسې هم پېښه شوه چې دلته زخمیان موږ تر وشول، د زخمیانو سم چې نور ملګري ولېږل. یوازې هم دا ځای تقریبا یوه شپه په 2 نفر هم ساتلی دی. جنګ به هم دا ساحه موږ ساتلې ده. زه او سعد اجملي صاحب د تېر تحریک ملګري م یو، د نوي انقلاب کې ملګري اوسه. هغه یوه دا صحنه وه چې په هغه وخت کې ډېر لوړ غر دی، کوه کرغ مشهور غر دی، د موږ یوه پوسته وه او د جانب مقابل تقریبا 14 پوستې وې. بیا دی په موږ تعرض وکړه، موږ ملګري م ډېر محدود و، خو ډېر سخت جنګ وشو، ډېر مقاومت موږ ورسره وکړو. سعد مولوي صاحب په هغه وخت کې 82 ورسه دومره ټاکان یې پرې وکړ چې یعنې هغه ښی غوږ یې اوس د هغو ټاکانو د وجې نه کار پرېښی دی، اوس هم نه ور. سعد د تیر امارت په آخرو کلونو کې د خپلو نیمګړو درسونو په پوره کولو پسې پښتونخوا ته لاړ. هلته د رادیو له لارې خبر شو چې په شمال کې د طالبانو پر لیکو امریکایانو بمباري پیل کړې او جنگ نوې بڼه غوره کړې. د بوټانو مزیکلاک او خپل پخوانی مرکز باګرام ته یې ځان ورساوه. خو تر وس یې تېره وه او ناهیلی د خپل کور په لور روان شو. یاره دومره ستړی شوی وم، تقریبا دا د پښو مې داسې پوټوکی واچو لکه د بوټ نه چې دا تالی لرې کې. زه چې کله وطن ته ولاړم ډېر سخت مریض شوم، دومره سخت مریض شوم چې چونچونر پې جوړېده. یعنې پاس د ډېره وخته لکه هغه تاڼاکه چې جوړه شي، یعنې لکه د بوټ نه چې د تالی ولوي، د ما دغو تالو دغه خپل پخوانی پوست ټول واړوه. ځکه تېوازه زه بوټ مې و په هغو کې ولاړم، هغه ډېر تنګ و، شتې امکان نه و. د تیمې بوټ لرې کړل، بس دغسې پښې لوڅه یېرې ومه. څه وخت چې ولاړم بیا مې ټیک نه کېد، یو چادر مې اوس مې په صحنه پسې کې مې 2 ټوټې کو ته پښو مې تاو کو، په مغه پسې ولاړم پلي چرخې. له باګرامه کابل ته پلی لاړ. کور ته په رسېدو یې د پښو تړاکې اوبه شوې.
پر ستړي وجود یې یوې بلې ناروغي زور ازمویه او غوښتل یې له پلخیستو یې پرې باسي. همداسې وشول. له جوماته تر کوره په یوه ساه نشو تللی. عمارت ړنګ شو او سعد داسې احساسوله چې تیاره ده، رڼا نشته. یا خو زما په سترګو ګرد دی یا په تمام جهان پرېوتي دي ګردونه. هغه کور کې ډېر مریض شوم که نه، هلته هغه وخت په کلي کې د ډاکټر مختر بندوبست نه وه. زموږ په ځای کې یو سپین کلینیک دی، نو هغه سپین کلینیک ته مې اراده وه چې هغه ته راشم. بیا یو موټر ته سالارو پورې رتلو ته سالارو پورې موټر راوړم، دی ته معلومې پاس د سالار نه هم په سپین کلینیک نه ډېره لار ده. نو نه پوهېږم چې زه به په 3 دمه وم، په 4 دمه د ملخیلو سای ته اوس مې هم په یاد دی، اسانه مې په یاده. دا دی چې چېر ورسېدم نو موټر د موږ د وطن موټر چې یوه بلې خوا ته ځي سر ډېر وختي وځي، نو دلته به چی ټیم به و لمر به خر ختلی و. د ما دا فکر دی چې لمر یاره نه دی ختلی. سعد د خپل کلي په جومات کې طالبانو ته د درسونو په ورکولو او خپلو پولو پټیو کې پر بزګرۍ بوخت شو. سعد د بزګرۍ په پیل کولو سره غوښتل هغه فکر مات کړي چې طالبان او ملایان د نورو ډوډۍ ته ناست وي. دی په دې فکر و چې د یو عالم لپاره بزګري شرم نه بلکې د ویاړ خبره ده. سره له دې چې سعد یو بزګر و، خو د وخت حاکمان یې په یوه او بله بهانه کور ته ورتلل. ونیول شو، وځورول شو، توا په زور جنگ ته اړیستل کیږي. نو کله چې زوړ عمارت ړنګ شو، بیا وروسته د دوی نه په 2001 کې ما دستربندي وکړه. د دستربندي نه راغلم خپل کلي کې. نو زموږ زمینداري د مځکه لرله، په د مځکې په دکانۍ باندې لګیا و. دغه سره سره ما تدریس هم کا کلي کې. نو تقریبا په 2 وخت کې د تیر ادارې خلک ورتلل، یا په یوه نامه یا په بل نامه، یا به یې اصلحې د درسه، یا ورته څرته وی چې ته اوس دلته طالبان ته روزې یا مجاهدین ته پیدا کوي. بس په 2 نامه به څه فضا به ولمه. کابل ته خو نو نه یم تللی، نه شوی تللی. غزني ته 2-3 ورې ولاړم، 2-3 سوار به بس ونیوم. نیمه ورځ، یوه ورځ، 2 ساعته 3 ساعته به بیا ولایت ته به ولې و بندي به و. آخر مې دا فیصله وکړه چې یارې هسې د خلک په افغانستان کې نه عالمه طبقه غواړي او نه داسې یو څوک غواړي چې هغه د دی په قول د دی نه وي. نو دا فیصله د ده وکړه چې باید موږ جهاد شروع کړو. هغه و چې پسې ووتل. د سعد او ملګرو لپاره یې په ټول هیواد کې داسې ځای نه و چې خپله هیله وروړي. صبر یې وکړ، خو په صبر پوره نه شوه. نو بې صبره شو او د خلکو په منځ کې غږ وکړ چې له نن وروسته پر دښمن برید کوونکي خلک موږ یو. نو اول د امریکایانو په مقابل کې چې کله مجاهدینو جهاد شروع کړ، 2-3 کسانو تقریبا په هره ساحه په هره حوزه کې 4 کس او 15 کس سره لګیا وو. بعضې مولي صاحبانو سره مجالس هم وشول، لیکن انګیزه د دوی نه وه چې دلته مجاهدین لګیا دي، مجاهدین جهاد کا، مجاهدین د شپې عملیات کا یا د ورځې عملیات کا. خلکو داسې د چې بدامني ده د داسې په خاطر باندې، لکه مثلا غله چې یو ځای ووځي یا بل ووځي یا بل ووځي، دغسې یوه اصطلاح کارېدله. نو بیا په د مولي صاحبانو موږ ته وشولو چې دا اوس خدای مکړي د موږ څخه مجاهدین زخمیان شي یا شهیدان شي، هسې نه چې کورنۍ ته بیا د هغه پاتې شي چې دا نو شیکل شهید شو، شیکل چې زخمي شو. بیا د مخامخ چې ته ښکاري دا تقریبا دغه احاطه هم وخت نه وه، دوکانونه هم نه وو. دلته مابین کې څه کوټې وې. دلته مولود شریف شروع شو، جوړ شو. بیا د مولود شریف کې بیا د مشرانو ملګرو موږ دا اعلان وکړو چې ګورئ موږ مجاهدین یو، جهاد شروع دی. وروسته د دوی نه کوم حکومتي موټر ولګېدله، د امریکایانو ټانک والوتله، او دا کوم خلک چې په فاسده اداره کې دا ووژل شول، دا به بس د مجاهدینو کړي وي او دا موږ مجاهدین یو دغو کړي دي. د جهاد تر اعلان وروسته یې پرېکړه وکړه چې د نرم بالښت پر ځای سر په کاڼو کیږدي او ویښ پاتې شي. غره ته لاړ او تر یوې غټې ډبرې لاندې یې نوی ژوند پیل کړ. تر ډبرې لاندې دا ځای د لومړنی جهادي مرکز او د په څیر د سلګونو ملاتړلو دمه ځای و. سعد ته په دې مرکز کې د ستړو ورځو او ویښو شپو جالبې خاطرې لا هم یادې دي. 2015 کال شروع وکړه، لږ ډېر وتله وکړه، د څلورم پای وه چې دلته موږ اول مرکز جوړ کړو.
دغسې خو به ګرځېدو عملیات هم د دونه یو کال مخکې هم کړل عملیات لګیا وو خو دا چې اوس بیا په کلیو کې ګزاره نه کېده کوټونه کورو موږ وایو چې مشکلات دي بیا هم دلته مرکز جوړ او بیا بندیان هم راسره وو بندیان هم ونیول موږ هلته په تنګي کې ملګرو عملیات وکړل یو نیپالی وو یو دوه بیا د دغو منطقې هغه وو د امریکایانو سره ګرځېدل نو دلته مولوي کریم صاحب و مغفور مولوي صاحب و خالد مولوي صاحب دا د دوی مشران ملګري دي شهید مصطفی شهید شو شهید مولوي احمد زین الدین مولوي صاحب شهید شو دلته ډېر ملګري شهیدان شوي هم دي د دوی دلته چې موږ سره ګزاره کړې دا د اولو وختو مرکز و دلته دوه مجاهدین وو یو مولوي دی مولوي عبدالناصر یو دغه عبیده ورسره و د دې دواړو ډېره ښه ملګري وه پیره به یو ځای کړه هغه مولوي صاحب بیا کله راتلو دایما به نه و بیا به چې کله راغی بیا به هغه بېګا تکیزه به پیره نیمه د شپه موږ ترکوئ منې شپې یخ و بیا به ده ورته وایي دغه ډېره پیره ما نیسئ دغې نه ده ډېره تر څه ځو ته به دواړه کړو بیا به داسې کو چې ساعت په مثلا نیم ساعت مخته ولاړ ده به بېرته نیم ساعت شاته کړو چې نیم ساعت مخته شو بېرته شاته کړو 4-5 ساعته پیره به ده کله وي تر اوسه 2 ساعته وتې دغه ډېره نادره که له یوې خوا د امریکا په ځلیدونکو دفترونو کې زموږ پر هیواد د تیري د دوام پلانونه جوړېدل بل خوا سات په خړو خاورو ناست د یرغلګرو د ماتولو نقشې جوړولې له لومړني مرکز لومړي موټر بم د هدف په لور حرکت وکړ دوی هم اول په میدان وردګ ولایت کې د تاسیو کې چې هغه ابتدایي برید وشو هغه هم د دوی رهبري کړی هلته ښکته وری څه دی هلته موټر دراولی و بیا ورکوز شو صرف موټر و صرف نوم د سکورتیانو نه نیولی و او بیا دلته د غالبا چې د معصوم په نامه پیدایي و نو بیا د تاسیو د کوشتې سره د امریکانو په ټانګ یې سر پر وجنګاوه د امریکانو دوه ټانګونه یې ختم کړل ملګري راټول شوي وو له سپینو پاجونو ولونه څڼې راوتلې وې د آزادۍ او مقدس دفاع مخامخ برید پیلوي سعد لنډې خبرې وکړې دا زموږ لومړنی برید دی که څوک شهیدان شول نو دا معنا نه لري چې هغوی په دې دنیا نشته د شهادت معنا دا ده چې موږ خپلې وینې او ساګانې خپل ملت ته ورکوو تر څو هغوی ژوندي پاتې شي ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا قضا ماسپښین دی کمین نیول شوی څو شېبې وروسته د ټوپکو له خولو دودونه ختل اول د مجاهدینو عملیات په 2 ساحه کې وشول دا د تاسیه ساحه بولي کله چې د مشران ملګرو مجاهدینو دا فیصله وکړه چې باید موږ ځان ظاهره کړو او موږ خلکو ته دا وښیو چې دلته مجاهدین شته او دښمن ته دا وښیو چې موږ عملیات کوی شو نو د ورځې د لمازدیګر ټیم په دغه ساحه کې عملیات وشول نو دلته تقریبا د دښمن 2 رینجر هم داسې کته وتړیو طرف ته ولګېدې او دلته یو کاشتر وشو د لمازدیګر ټیم و د دې نه وروسته بیا منطقې ولایت ولسوالۍ دا ظاهره شوه چې مجاهدین شته قوت شته او دا یې کړی شي چې په هر وخت عملیات وکړو سعد یوه بله ستراتیژي غوره او په ټول منلي ارزښت یې د مدرسو طالبان او د پوهنتونونو محصلین د جهاد په یوه لیکه کې ودرول د په دې کار سره ثابته کړه چې د یو منظم پلان له مخې افغانان د پردیو د یرغل په وړاندې په یوه سنګر کې سره راټولېدلی شي نو موږ ته دا فکر پیدا شو دا فکر وکړو چې چېرې دغه ملګري موږ په دا صف کې دی ته یو ګروپ ورکو او قوي کو نو دا به نور ملګري محصلین ډېر جذب کو او دا یقیني دغسې وشوه په سید آباد ولسوالۍ کې د محصلینو قوي ګروپ و موږ یې ډېر ښه اکمال او تجهیز وکړه او دوی ډېر کار کړه یعنې هلته به په کابل کې دی درسونه ویل دلته به چې راغلل بیا به په د عملیاتو کې د موږ سره برخه اخیستله او ډېر غښتلي مجاهدین وو ډېر قوي مجاهدین وو ما به همیش دی ته دا خبره که مجاهدین او د طالبانو محصلین به چې کېناستل ما محصلین تر موږ ښه دي دا به یقیني ورته وي ځکه چې دښمن په طالبانو په علماو پسې سیخ دی چې دا د موږ دښمنان دي محصلین خپل خلک بولي لیکن دا د دی د ایمان جذبه و او د دی او د موږ په مابین کې قوي اخلاص و چې دی تقریبا ساتلم هغو روزلم هغو په سر دغه په مقابله کې دی ټینګ عملیات کړ او د موږ غښتلي ملګري شهیدان شول
دا شهید محمد حاکم و مثلا شهید انجینر همت و شهید توریالی و دا ډېر قوي ګروپ و، ډېر محصلین یې لرل. هغه محصلین او د علماو په مابین کې په تفریقه وي چې هغه محصل هغه خپل لیار او خپل ګودار او خپل اصلي مسیر پرې ښیي، چې اصل مسیر پرې نه ږدي. نو خو د طالب هم دا د اسلام دعوا ده، د محصل هم دا د اسلام دعوا ده. د سعد مولوي صاحب ته نظارت لاندې د دوی په قیادت کې او د محصلین الحمدلله دلګۍ جوړې شوې، ګروپونه جوړ شول او په زیاته اندازه باندې خلک جذب شول. ځکه موږ الحمدلله د سعد مولوي صاحب په ملګرۍ کې د ډېر وخت نه پاتې شوي یو. داسې احساس مې نه دی کړی چې طالب ته یې په محصل باندې ترجیح ورکړی وي. ملګري یې په پلان جوړونه او جنګي زړورتیا کې بې ساری بولي. اکثره وخت به ملګرو څخه دا تشویش و چې کله به د چاپې او د عملیاتو غږ شو نو دا به ویل چې دا یې ویده نه وي، دا یې دومره مطمئن او زړور و چې اکثره وختو کې به په ډېر مشکل حالت کې به هم درته خوب ورته. خو ده به چې کوم پلان جوړ کړو په هغې کې به موږ ډېر زیات کامیاب راتلو او په جنګ کې به دا خپله موږ سره شتون لرلو. دا به جنګ کې مخکې وو، موږ به ورپسې وو. موږ له به دومره حیا راتله چې سعد مولوي صاحب په جنګ کې مخکې روان دی او موږ شاله شو. نو موږ یې خو دا چې موږ څه شهیدان شوي وی چې د ده نه وروسته شوي نه وی، نو په جنګ کې ډېره زړورتیا لرله. نو په ده د دویم برید لپاره یې پر ملګرو غږ وکړ چې کمربندونه ډک کړي او خپله یې هم د ټوپک پر میل غوړ مزی کش کړ. رڼا ورځ وه، مجاهدین د سړک دواړو غاړو ته ځای پر ځای شول. د کتار پر رارسېدو د پیکا له غږونو سره جوخت د تکبیر نارې پورته شوې او 2 ساعته وروسته د لسګونو موټرو د سوځېدو نندارې ته خلک د بامونو پر سر ولاړ وو. دلته په دو ساعه کې تقریبا 2011 کال به وه که 2012 کال به وه چې دلته په دو ساحه کې مجاهدینو غټ برید وکړه. تقریبا تشکیل په هغه وخت کې 300 کسان وو. دا تقریبا وړ برید نه و، دا د افتاسیانو نیولې بیا تر سالارو پورې دلته کابینونه وو. خو غټ کتار دلته په دغه ساحه کې چې د موږ تاسو په دغه ساحه کې ګیر شو. تقریبا د امریکایانو په هغه وخت کې د تیلو ټانکر او د امریکایانو اکمال وکړ، د اډو ته به شاوړل. دلته تقریبا 50 موټر په د نږدې ساحه کې د ما شاته چې کومه ساحه رسېد دلته وسول. نو خوشبختانه دا خبره وه چې په دوی کې بیخي نه یو مجاهد زخمي شو، نه یو مجاهد شهید شو او د دښمن تلفات ډېر وو. تقریبا 3 دانې رینجرې وسولې د دوی د نظامیانو موټر او 50 اکمالاتي موټر وسول چې په هغو کې ډېر د تیلو ټانکر وو. سعد هغه څوک چې په تیره 20 کلنه مبارزه کې د خپلو ملګرو د جنگ سرلاری و. دی به جنگ ته تر ټولو د مخه تلونکی او تر ټولو شاته راتلونکی سړی و. دا صفت په ده کې دومره بدهي ده لکه د المر دا په 2 ګوتو نه پټېږي. دا په یو ور عملیاتو کې نه په 2 ور عملیاتو کې دا د ګیرو په ولسوالۍ باندې عملیاتو ته یقین وکړه چې اوله ورځ عملیات شروع شوي دي. د اختر په اوله ورځ باندې هم شروع، په 2مه 3مه باندې هم شروع. بیا دلته عملیات داسې سو چې امر وسو چې تاسې روزګان خواته حرکت وکړي، نورو ادارو ته ولاړ سي. خو سعد مولوي صاحب مو ورته پرېښو. وجه دا وه چې دا ډېر د صبر د استقامت سړی ده، نو مشرانو وغوښت چې دا دې دلته پاتې سي. تر هغه وخته پورې چې به څو مشرانو امر نه و کړی دی به دلته وو، او تر هغه وخته امکان نه و چې دی دې تللی وای تر څو یې ټول مجاهدین خوندي ساحو ته رسولي نه وي. الله تعالی دومره جرأت او استقامت ورکړی و چې یقینا د موږ په ملګرۍ کې بل داسې څوک نه وو. اول کس دای و چې د ټولو مجاهدین نه مخکې و، او آخر کس دای و چې د جنگ د میدانه به د ټولو نه وروسته راتلو او د هر ملګري او د هر فرد مجاهد پوښتنه به کوله چې هغه شته رسېدلی او نه دی رسېدلی. 123 یوازې ساده عددونه نه بلکې داسې لاسته راوړنه ده چې سعد یې په افتخار یادونه کوي. زه چې کله د سید آباد ولسوالۍ ولسوال مسؤل شوم 1309 کال و. د موږ غټه لاسته راوړنه دا وي چې په دغه کال باندې د اوباما
هغه افغانستان ته ډېرې قواوې ورولېږلې د مجاهدینو د ضعف دپاره. نو یو دغه نه خو د سید آباد ولسوالي هم ډېره استراتیژیکي ولسوالي وه، اهمه ولسوالي وه. 130 امریکانو ټانګونه موږ والوه زابل ختم کړل. دا د مجاهدینو دپاره غټه لاسته راوړنه او یو لوی افتخار و. سعد له درنو مسؤلیتونو او په زړه کې له ټولو پټو دردونو سره سره د تقوا ترڅنګ پر ملګرو خورا مهربان و. د سلګونو ملګرو شهادت، د لسګونو ملګرو ټپیانېدل، جلا وطني، په وینو او غوښو کې ژوند، د غره په کاڼو د شپې ناقراره خوبونه، دا هر څه اوس یو خوب ښکاري. خو دا هر څه د دې لپاره چې نو د څونه د 20 کلن دوره کې چې څونه ناخوالې تېرې شوې، څونه ستړیاوې تېرې شوې، څونه ملګري شهیدان شول او څونه هجرتونه وکړل، دا یوازې د دوی دپاره وې. اول خو ځکه چې د الله تعالی کلمه لوړه شي لکه چې لوړه ده، او بل په دې هیواد په امن شي، د هیواد کې ازادي راشي، او د هیواد د پرمختګ دپاره، او دغه کومې بد امنۍ او د کوم مشکلات چې تر اوسه پورې وو، د بربریت او وحشت چې دا سره ختم شي، دغه دپاره هم د 20 کلن جهاد وه، دغه دپاره هم د 20 کلن مبارزه وه. دا کیسه یوازې د سعد کیسه نه ده. په تیره 20 کلنه مبارزه کې د ډیرو ځوانانو داسې خبرې شته چې د هیواد د ازادۍ لپاره یې خپلې وینې نذرانه او سرونه په لاس کې نیولي وو. د دې ټولو قربانیو موخه دا وه چې پر هیواد د سولې او مینې لمر راوخیږي، نفرتونه ووژل شي، وژونکې وسلې یوازې د یرغلګرو ماتې ته کیښودل شي، هر افغان د دې هیواد په پرمختګ او ترقۍ کې برخه واخلي.